سلامونه د نړۍ تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. چین او پاکستان وایي طالبان دې په خاوره کې د ترهګرو ډلو له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. د پاکستان او چین ولسمشرانو له طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې دې د هغو مشتو ترهګرو ډلو له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه واخلي چې د سیمې او نړۍ امنیت لپاره ګواښ پېښوي. دغه مشرانو دا رنګ له طالبانو غوښتلی دی چې د نورو هیوادونو په وړاندې دې د افغانستان د خاورې د کارولو مخه ونیسي. دغه څرګندونې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د چین له ولسمشر سره د لیدنې په مهال کړې دي. نوموړی په 4 ورځني سفر چین ته تللی دی او د هغه هیواد له چارواکو سره یې لیدنه کړې ده. د دغه دواړو هیوادونو لخوا په یوې ګډې خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د دواړو خواوو د افغانستان په مسله کې د نږدې اړیکو او د همغږۍ ساتنې هوکړه کړې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې د دواړو خواوو په دغې لیدنه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې د خپلې ژمنې بیا تکرار کړي. پاکستان تر دې وړاندې هم څو ځلې طالبان تورن کړي دي چې TTP او نورو وسلوالو ډلو ته د افغانستان په خاوره کې پټن ځایونه ورکړي دي او دغه وسلوال د افغانستان له خاورې نه پاکستان باندې ګزارونه کوي او دلته ترهګري کوي. خو دا هغه ادعاوې دي چې طالبانو چارواکو وخت په وخت رد کړي دي. له بل پلوه بیا واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د پاکستان حکومت په افغان خاوره څو ځلې بریدونه کړي دي. د پاکستان حکومت وایي هغه مهال یې ادعاوې کړې دي چې په دغو بېلابېلو بریدونو کې TTP وسلوال په نښه کړي دي. د آصف علي زرداري دغه ملاقات د چین ولسمشر سره د افغانستان د باثباته سولې او یو بل سره د همغږۍ لپاره و او ویلي دي چې باید افغان طالبان له خپلې خاورې نه هغه ترهګر وشړي چې په پاکستان او نورو هیوادونو باندې بریدونه کوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.